بسم الله الرحمن الرحیم. رئیس صاحب و هیئت اداري او معزز وکیل صاحبانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. رئیس صاحب توجه دی غواړو، تاسو ته معلومه ده چې دغه لاس ورځې کېږي په میدان وردګ کې د علیپور په نوم باندې یو کس ده چې بسته د ولسوالۍ ته سقوط ورکړی و. رئیس صاحب دا تا نه مې توجه ده چې جمعبندي کې د دې په مورد باندې موږ پوه کې او یو هغه ورکې حکومت ورته هیات لیږلی. دغلته ځینې وکیل صاحبان هم وایي چې اریپور نه ده ملامته. اول خو د اریپور دا څوک او د کوم نهاد نه دی، دا یو نظام پورې تړلی ده که نظام نه ځان ته یوازې ده، نو دې باندې به رئیس صاحب ته پوه کې او جناب امرالله صالح صاحب به مې په دې پوه کې چې دا شاشونیم صوب کې دغه خبرې ته ولې نه نیسې؟ شاشونیم صوب کې بس کابل پورې مربوط ده دا شاشونیم صوب چې په ولایتو کې دومره ظلمونه کیږي، دومره جنایتونه کیږي. شاشونیم صوب کې خو ما یوه خبره هم وانه اورېدله، دا د افغانستان معاون اول ده که د کابل معاون اول ده؟ په دې باندې ولې دی خبرې نه کوي چې دلته قومونو کې اوس تفریقات چې په قومونو کې سره اختلافات راولي؟ نو زه راځم رئیس صاحب دې ته باید یو د ولسي جرګې نه یو هیات وټاکل سي، دغه موضوع دې دواړه طرفه وڅېړل سي چې آیا دا اریپور ملامت ده او که دغه د نظام بچي چې دي چې شپه ورځ د دې ملک نه دفاع کوي او هغې باندې بیا جنګ هم کېږي، ولسوالۍ هم خالی سلا کیږي، بیا ملامت هم پولیسي، هغه هم د نظام طرف نه ورغلی هیات هغه وایي چې پولیس ملامت دي. مړم زه او پړم زه، نو دا یو ظلم ده. او بل راځمه چې دغه ترانسپورټ کې کوم ظلم روان ده دې ته د یو هیات وټاکل سي، ډریوران دي، ولس د همدې نه نفقه خوري، نو دې سره رنګ رنګ ظلم روان ده. رئیس جمهور باید دې ته یو هیات وټاکي او دغه غرفې چې په بندرونو کې ورته ایښي، پخوا به مخکې به خلکو ویل وایي پاټکونه دي، پخوا یو 10 کاله مخکې زه درته قسم خورم چې د پاټکون هم در بدر حال د غرفې ورته ایښي، په رنګ رنګ پیسې اخلي، ترانسپورټ یعنې ټول ولاړ دي، موټرې درولي دي، ظلم روان ده. او دې ته د رئیس صاحب جمهور دغه ترانسپورټرو ته د یو ټیم ورکړي، یو وخت دې ورکړي، یو هغه هیات دې ورته وټاکي، دغه جرایم سنګین تفتیش بررسي عالی او څومره کمیسیونونه دي، دا ولې دا راپور درست نه ورکوي؟ نو دغه د اریپور په مورد باندې رئیس صاحب رحماني ته باید موږ